که چیرې غواړئ په ټولنه کې یو مطرح کس واوسېږئ نو د دې دپاره باید تاسو داسې خبرې وکړئ چې ستاسو مقابل طرف ستاسو خبرې مکمل یې درک کړي او په پوه سي چې تاسو څه وایاست. د دې دپاره چې خپل خبره یو چا ته مکمله ورسوئ د هغه دپاره تاسو باید کوشش وکړئ چې خپل خبره په هغه نفر احساس کړئ، په درک یې کړئ، د هغه په غوښه پوست او په هغه هډوکو باندې دا خبره ورسوئ چې زه غواړم تا ته څه ووایم، د کوم مورد اړوند خبرې کوم یا هدف مې د خبرې څه دی. بعضې وخت موږ خبرې کوو خو مقابل طرف ته خبرې هدف مکمل نسو رسولی، نو په دې خاطر زموږ خبرې بې تاثیره کیږي او موږ نسو کولی چې یو مطرح کس په ټولنه کې واوسېږي او زموږ خبرو ته خلک مثلا غوږ ونیسي یا هم زموږ خبرې چې شکي درک کړي. یو خپل د چوکاټه مه اوسئ، هغه هر علم چې تاسو کړی د هغه علم په چوکاټ کې واوسېږئ، خپل د رښتیا په چوکاټ کې واوسېږئ او تر څنګ یې کوشش وکړئ چې خبره په مکمل توګه و مقابل طرف ته ور وپېژنئ چې تاسو څه ورته وایاست.